د باډي بلډینګ د ورزش 15 داسې پټ رازونه. که ماته مخکې معلوم ول ما به ډېر مخکې ورزش شروع کړی و. موږ داسې فکر کوو چې باډي بلډینګ یوازې د مسابقو او ځان غټولو ورزش دی. خو باډي بلډینګ داسې ګټې لري چې په اورېدو سره به تاسې هم حیران پاتې شئ. ښایي سر له اوسه دغه ورزش شروع کړئ. راځئ له دغو ګټو ځان خبر کړئ. 15مه ګټه کې ډېر لوی راز پټ دی چې په بوډاوالي کې به تاسې ته ډېره ګټه ورسوي. حتما یې وګورئ. لومړی، باډي بلډینګ ذهن قوي کوي. کله چې تمرین کوئ بدن بیلابیل هورمونونه لکه اندروفین، ډوپامین او سیروټونین ترشح کوي چې دغه هورمونونه د طبیعت یعنی ستاسې مزاج، تمرکز او ذهني وړتیا ښه کولو کې مرسته کوي. دا هورمونونه نه یوازې دا چې فشار او اندېښنه راکموي بلکې د حافظې په قوي کولو او د مغز په روغتیا کې خورا رول لري. دویم، باډي بلډینګ عمر اوږدوي. څېړنو ښودلي چې هغه کسان چې په منظم او دوامداره توګه ورزش کوي نسبت هغو کسانو ته چې ورزش نه کوي زیات عمر کوي. باډي بلډینګ یا فټنس د بیلابیلو وژونکو ناروغیو مخه نیسي. همداراز د هغه ناروغیو چې د چاغۍ نه رامنځته کیږي لکه د زړه حمله، وینې غوړ، سکته او شکر مخنیوی کوي. دریم، باډي بلډینګ عضلات جوړوي. د بدن میتابولیزم یا سوختساز لوړوي او په چربۍ یا شحم ویلي کولو کې مرسته کوي. تر دې چې کله آرام هم کوئ بدن به مو چربي ویلي کوي. څلورم، باډي بلډینګ د بدن قدرت زیاتوي. که چیرې تاسې په دوامداره او منظمه توګه ورزش کوئ بدن مو قوي کیږي، د عضلاتو حجم مو زیاتیږي او د دې توان درکوي چې سخت تمرینونه وکړئ، درانده وزنونه پورته کړئ. پنځم، باډي بلډینګ په زړښت کې د کمزورۍ مخه نیسي. کله چې د یو چا عمر تر 30 کلنۍ اوړي هر کال د بدن 1% یا 1 سلنه عضلات له لاسه ورکوي. همدا دلیل دی چې په زړو خلکو کې عضلات ورځ تر بلې کمیږي، حتی تر دې چې دومره کمزوري کیږي چې ناسته ولاړه هم ورته سختیږي. خو که چیرې تاسې باډي بلډینګ ورزش مکررا کوئ، اړین مغذي مواد خورئ، کولی شئ خپل عضلات ثابت وساتئ او تر ډیره ځوان پاتې شئ. نو دې نتیجې ته رسیږو چې باډي بلډینګ یوازې د باډي بلډرانو لپاره نه دی. دا ورزش د هر چا لپاره دی. تاسو کولی شئ دغه ورزش ته په ډېره اسانۍ مخه وکړئ. وړوکی قدم واخلئ، هفته کې 3 یا 4 ورځې تمرین وکړئ، دوامداره یې وکړئ، صحي خواړه وخورئ او د ځان بدلولو څخه خوند واخلئ. که چیرې زموږ معلومات مو خوښ شوي وي ویډیو د سره لایک کړئ او خپل نظرونه سره په کمنټ کې شریک کړئ او دا ویډیو حتما خپل نږدې دوستانو او ملګرو سره شریکه کړئ ترڅو هغوی هم د باډي بلډینګ د دغو ګټو نه خبر شي او د ځان بدلولو لپاره کار وکړي.